دا قرآن دا مس قبر ته ځي قبر ته ستا دا کروڑه وګوره قبر ته نه ځي ستا جیداد قبر ته نه ځي ستا مزدوري قبر ته نه ځي دا قرآن دا چې زما سینه کې دی دا ما سره قبر ته ځي دا دین چې کوم زموږ په سینو کې دی دا به موږ سره قبر ته کوځي دا علم چې کوم موږ سره دی دا به موږ سره قبر ته ځي کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه وفات شو کنه عبدالله بن مسعود سخت ژړل ملګرو ته یې ډېر ژاړې وي ژاړم به نه دین لس حصې علم 9 حصې به کوي نن موږ په قبر کې کېښو عمر بن خطاب د علم نه ډک دا علم ستا په سینه کې دی دا دینداري دا قرآن دا ټول تا سره قبر ته ځي قبر به درته رڼا کېږي د الله په اذن سره او چې د کم طرف نه حدیث کې راځي که نه چې د کم طرف نه د ملایک راځي هر طرف نه په دفاع کې یو عمل ولاړي والو ته به دې نه پرېږدي ابرز پکې یو مولوي صاحب ویلي کښېنئ ورته چې د جمعې پورې ورته ناست شي په دې کار نه کېږي جمعې پورې ورته کښېنه عمل وکړه د یو طرف نه دلم د هغه ملایک نشي راتلی کوم چې سزا ورکوي مونځ به رامخې ته شي نه ده خو به مونځ قرآن نه ده خو به قرآن وي صدقات زکات جهاد ذکر اذکار عبادات علم هر څه به راتاو شي د دې مړي نه سم لکه مضبوط دیوال چې ورته وویلی شي د عذاب نه بچ شي د الله په اذن سره نو د الله د کتاب دپاره مخلص شئ ګورئ مخلصین جان نه جوړ کړي د الله د کتاب دپاره اخلاص وکړي د الله د کتاب سره د نن نه شروع کړي لږ لږ یادوئ اول خو دا یادول پرېږده یادول خو ډېره لرې خبره ناظره څومره کسانو ته به دلته صحیح یادېږم چې ډېر لږ کسان کوي چې ناظره ورته صحیح یاد ناظره قرآن صحیح نشي ویلی او بیا خبرې نورې موږ شروع کړو نو دا قرآن خپل برابر کړي نن سبا خو الحمدلله موبایل راوتي د یو قاري پروګرام پکې ور واچو ګوته به نیسي کېده کوم صورت چې وایي تلاوت به ورسره ملایږي او هغې څه ګوره ووایه او بیا ترجمه او تفسیر او نور ستاسو خپله مرضي ده